بله خبره مو دا کوله چې یو انسان ته دا مرګ دی و انسان ته دا پیغور دی چې یو انسان چې د چا ورور مړ سي ورېنداره یې کونډه سي او دی نکاح ورسره وتړي ماښام خونې ته ورځي ګنډه ورته خلاصوي دا د انسانیت مرګ دی دا د ورورګلوي مرګ دی دا د رشتو مرګ دی دا په انسان کې ضمیر وژني یعنی ورېنداره چې دا ستا د ورور امانت و ننګ و ناموس یې و بیا ته څنګه ګنډه ورته خلاصوي دا عمل ډېر زور غواړي الله پاک دې موږ له داسې عمله وساتي الله دې زموږ د ورور کور نه خوروي نو دغه عمل زه ډېر په سختو ټکو غندم د ورېندارې وجود دی لکه مور لکه لور لکه خور باید دغه وجود تر اخره پورې مور خور لور پاتې سي و دې ته ګنډه خلاصه نه سي ما ته یعنی زه خو دا وایم دا د انسانیت مرګ دی دا د ورورګلوي مرګ دی دا د رشتو مرګ دی دا د قرابت مرګ دی دا د ضمیر مرګ دی چې ته ورېندار ته ګنډه خلاصوې